په لومړي سر کې سعدالدین منګل صاحب ته سعدالدین منګل صاحب مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته موزان حاضر کړلو او مصروفه هم یاستئ. ښه راغلاست درته وایو. منګل صاحب تاسو ته هم د پښتون راویښ څخه خوځښت شپږمه کلیزه تاسو ته مبارکي وایو. دا ټولې لاسته راوړنې ستاسو په هلو ځلو باندې نن چې افغانان په لر او بر کې راویښ شوي دي او تر یو حده پورې دوی په سیاسي شعور باندې سمباله شوي دي. زه چې څونه فکر کوم دغه ټول بیلنس باید تا ته درکړلی سي. مهرباني وکړئ منګل صاحب. مننه قدرمن بارکزی وروره. داسې شاهي صاحب ډاکټر شاهي صاحب د امریکا نه ده، دوی ته سلامونه. همداسې ګران قدرمن ورور پیاوړي مبارز فرزان ورته سلامونه، او همداسې د تاسو د لایف له لارې د پښتون راویښ خوځښت ټولو مینوالو ته، او همداسې د څوک چې لایف ګوري ټولو لر او بر افغانانو ته د زړه له کومې د پښتون راویښ خوځښت د شپږمې کالیزې مبارکي وړاندې کوم. ګران قدرمن بارکزی صاحب، دا نه یوازې چې ما هغه ده چا خبره ټول مبارکي ما ته راشي، نه داسې خبره نه ده. خبره داسې ده چې موږ سره د پښتون راویښ خوځښت کې تاسو غوندې پیاوړي ځوانان که چیرې اوږه نه وای راکړی او یا هم په دې خوځښت کې سره لاس په لاس نه وي شي، اوږه په اوږه شوي نه وای، نو موږ نشو کړی چې د پښتون راویښ خوځښت په دې اندازه پیاوړی کو غټې کو، او هر افغان د نړۍ د هر کونج کې چې چیرې افغانان په سوشل میډیا کې ولا هم د فیسبوک سره چې لاره لرله، نو دوی ته موږ غږ ورسوو. نو دا د ټول د تاسو ځوانانو د مټو برکت ده. زه په هر یو تاسو باندې ویاړم. ما سره وروسته بیا به زه ووایم دلته هغه ځوانان چې د پښتون راویښ خوځښت سره یې دوی ملاتړ ول، یا هم تکړه ځوانان ول، او یا هم هغه پیاوړي موږ لر او بر افغانان چې د موږ سره دي کې اوږه راکړې وه، لاس راکړی و، تقریبا دغسې وښیم څه کم شپېتو نفر ورته رسېږي چې د ډېر پیاوړي کسان هغه کسان وو چې دوی د مدیریت په پوست کې ول، او یا هم د ګروپ اډمینتوب په پوست کې ول. نو دغو ځوانانو له برکته و چې پښتون راویښ خوځښت د دې حد ته ورسېدلو. نو مننه کوم. په لومړي سر کې ما باید همدغه غوښتنه هم کړې وای او ویلي مو وای چې کوشش وکړو منګل صاحب چې د 5 دقیقو نه تر 6 دقیقو یا 7 دقیقو پورې خپل نظرونه خپلې هر څه چې وي هغه به راسره راخلو، چې وخت هم زیات ونه نیسو په خاطر د دې باندې چې زموږ ستاسو لایفونه چې ډېر اوږده شي نه کتل کېږي. په دې اړه باندې د سوشل میډیا کې تاسو د ځوانانو هلې ځلې څنګه ارزیابي کوئ؟ په الحال چې د پښتون، چونکې زه چې څونه د پښتون راویښ خوځښت په اړه باندې معلومات لرم، په الحال تاسو سوشل میډیا ته په کوم اړخ باندې ګورئ؟ سوشل میډیا کوم لور ته روانه ده؟ نام خدای، یعنی هغه شپږ کاله مخکې چې هغه موږ تاسو په یاد دي، او دا 4 کاله مخکې یا 5 کاله مخکې، د هغه نه اوس ډېر زیات تغییر کړی دی. یعنې ډېر زیات په نوي نسل کې په همغو ځوانانو کې چې د هغه وختو پوسټونه چې زه ګورم، یعنې نن څه وایي هغه د 4 کاله مخکې څه لیکل، ډېر زیات تغییرات ورکې راغلي دي. ډېر نامخدای د مثبت طرف ته دوی مخه شوي دی، او بل دوی خپله په دا پښتو لیکدود کې هم ډېر پیاوړي شوي دي. یعنې ما خپله پښتو لیکدود زیاتره د پښتون راویښ خوځښت کې زده کړو، مخکې له دې نه چې 6 کاله مخکې ما د پښتو کیبورډ نه لرلو، او یا هم مې لیکل یا به انګلیش ټکونه مې به استفاده کړله، او یا هم د دري ژبې یا د عربي ژبې نه ویسه. ولې وروسته ورو ورو دې ته موږ مجبور شو چې خپلې پښتو ټکي کیبورډ را ډاونلوډ کړو او وکړی شو په خپلې پاکې پښتو ژبې لیکل وکړو. ورو ورو ورکې موږ خپله هم ډېر شان زده کړل. نو اوسنی حالت د سوشل میډیا د ځوانانو واقعا د قدر وړ ده. یعنی واقعا ډېر زیات ځوانان ورکې ډېر په پیاوړي شکل مبارزې مخ ته روان دي. مننه.